ته د واده مبارکي وایم او ما اورېدلی یو سړي چې واده یې نو واده د ګڼه شپه باندې وي سړي کې څه نه څه ډیفیکټ راځي نو ګورم چې ده کې څه ډیفیکټ راغلی ده لکه ویې ګورم سرکټ یې مکمل شاټ دی د یو کور خوا کې چاډه چې وکړې نو هغه کوره مالک چې ډېر زیات په تادۍ کې راووتو سم کار و چې راووتو کسان داسې ولاړ وي ګوره یاره تاسو ډزې وکړې ستاسو داسې و ستاسو هغه کس ورته یاره ما وایي خیر دی بس دا خو هلکان دي وایي ډزې نه که نه وایي د دوی د لاسه وایي زما د غوا بلډ پرېشر ختې او ښځې مې ټول پړي وشلول یو دوه کسانو د منډې زتو نو بس چې کله منډه والې ده بس یو ګټلې ده میډیا والا راغی مایک ورته نیولی لکه وایي ته راته دا ووایه چې تا څنګه دا منډه وګټله وایي دونه لرې دی سړی پرېښی وه ته وایي نور خبر نه یم خو دې کلیوالو ته وایي چې دا سپي تړي وه یو کس مې بوتلی و ډاکټر له نو بس هغه ټایم کې په هغه دړ و ډېر زیات ګډ وډ و نو ډاکټر ورته وایي چې تا له څه چل دی وایي یاره چې ما نه په تشو امتیازو کې ایک ځي د یو کس جینۍ خوښه وه نو هغه یې تېسته بل چاله ورکړه نو چې بل چاله یې ورکړله نو بیا چې کله د هغې ډولۍ وه د هلک به سره ایسته ډولۍ کې هم تللی و چې د هغې مخې راتلو کم ډریور سره ناست و نو هغه د خفګان ټاپې ولګولې خو د ملکان را کوزېدل نو هغه هم ژړل ایسته اوس ډریور هم په ژړا شوی دی اوس یو بل ته ګوري و ژاړي نو د ډریور ته وایي چې ته ولې ژاړې وه ته وایي ته ولې ژاړې و زما نه خو جینۍ واده شوه ته ولې ژاړې وایي ما ته بریک پیل شوی یو کس په لار روان و نو بل کس سره پړی لاس کې ولید نو ورنږدې شو ورته وایي چې ایلی خرڅی ورته وایي او خرڅوم وایي په څو دی وایي په 500 روپۍ باندې وایي یاره دونه ګران دور دی دونه ګراني دی تیله بیله په 500 روپۍ باندې چې ایلی خرڅی ورته وایي یاره وایي چې نه شی دی ګارنټي نشته خو یې بوځي کېدی شي غپارې شروع یو کس د جینۍ خوا له تلی ملاقات له نو په دروازه کې ولاړ دی ساعت په ساعت ورته وایي لږه راښکاره شي چې دې وینم زه ځمه او ورته وایي کور کې مې پلار دی که نه دا ورته وایي لږه شان راښکاره شه وایي زه ځم تادي مې ده که نه هغه د ګینې پلار اواز وکړي بچیه څوک دی زه درلم دی وایي وظیفه راوړه خدای مو وبخه ښه راځو خپل پند ته اوازونه به درته وکړم کسان هم ډېر دی او ټایم هم کم دی پہلا آواز دے اردو گانا دے جنہیں چھے ہم لاکھ چھپائے پیار مگر ہم لاکھ چھپائے پیار مگر دنیا کو پتہ چل جائے گا لیکن چپ چپ کے ملنے سے لیکن چپ چپ کے ملنے سے ملنے کا مزہ تو آئے گا مننه بیا دا موټو پتلو دی نن سبا دا کارټون دی د ماشومانو به کتلي ما په خپله کتلي نه دي خو اواز مې اورېدلی دی او نومونه هم نه راځي چې د کم یو پکې نوم دی خو یو دوه قسمه اواز مې تراجمت کړی دی هغې کې یو وایي چې ارے موٹو بھیا یہ تم کیا کر رہے ہو ارے سر میں بہت کچھ کر رہا ہوں لیکن کچھ ہو نہیں رہا بیا بل جلاد خان نومې دی تاسو به پیژنئ هم نن سبا ډېر زیات وایرل دی هغه وایي چې الکه روریا دي الک لا خو مو واده وکړه خو ګوره دې پیري لا په امامه نظر ساتې غریبي خو کابو د سکوټر نه غورځولی ومه داسې اسکالیټر یې ورله ورکولې ما یې کابو یې مړ کړی ومه وسادتي روري وعدني والشرف داود وقيوي وجروري وجدد بنا خذ اللام الشام بیا بابوجي دی ورسره هغه پخه ده او هغه ورسره هغه حافظ دی بابوجي وایي چې هلکه بابوجي ډېر زیات دی ناوخته غوزان ورسوه په سټاپ باندې درنه چا مخکې ځای نه یې میرلی
چې ورښکاره شي نو هلته پخه وه هغه حافظ ولاړ وي او خو دوی خو رانه زګۍ میرلی دی ولې که بابوجي ګوته ورسره کومه د دې حافظ خو هسې نظر نه لګي د حافظ وایي هلکه بس نشته راشه څه ورته وخوره وږی شوی نو چې کله دې ځای له راشي نو د حافظ خوا دې خوا کوي بس ته ور مخامخ کې پخه ورته وایي بابوجي داسې کې اوس پې په ګاډي وې ته اوس دې پخې ته وګوره پخې ستا پکې څه کار دی نو دا پخه د حافظ د لاس نه ونیسي ایسته هغه بس ته وخېږي نو دا ورته وایي پخې د حافظ دې میړه دی چې داسې همدردي دې ورته جوړه کړې ده بیا چې کوم دی خرش فرش دی جرلنډو دی ورسره چاره ده هغه وایي چې جرلنډو وایي چې خرش فرش پروګرام توله دی هغه لیپکاټر ماما دې را وغواړه دا دی راغی ورخېږي ورګزار نشه لکه خیال کوه خپه پکې ټینګه کا چې کله په الوتو شي هغه لیپکاټر ماما نو دا جرلنډو وایي چې او کنه پاسه وه او چې کله بیا بر وخېږي نو د هغې زګي نه اواز وکړي هله لاندې وګوره تاج لګیا دی هغه نه مرېږي یو اواز به بل وکړمه باقي عمر هم خوب ده عنایت الرحمن عنایت په اواز مې لږه ټرای کړې ده هغه څه داسې دی چې ماته پته نه چې سوراله پکار دي ستا د خولې جوټه اوبه راله پکار دي ستا د وصل انتظار د نارغېږم ستا د وصل انتظار د نارغېږم ستا د مړو سترګو کاته راله پکار دي ستا د مړو سترګو کاته راله پکار دي ستا د خولې جوټه اوبه راله پکار دي اخیری آواز کوم د شاهرخ خان بابا بابا هغه ته کوم هغه به په ټلیفون کال کې به راغونډې پوچې السلام علیکم دادا وعلیکم سلام سدپوجې څنګه چل دی تو خو ګورې بیخي نه ښکارې نو اوس یاده دې د اوبو ته دې رالیږلي وو ښه ونه ښکارې ما نو سرپوجې ما درته وي چې هغه سورې مبلین را ده راولېږه نو بیا به راته پکې ښکارې اوس تا خو تېرې نظر نه لګېدو اوس وایي چې سورې موبایل راله راولېږه نو ته د هغې د استعمالي یا نور نیم خبر خو دې مور دې وي راولېږه نو څه وسه ده وکړم واده خبرې ورته ده وکړه ورکه ولیا السلام علیکم زیار وعلیکم سلام مور اشتیا خو بیا ډېر بنجر دي واچه څه وکړمه ټوله ورځ کارونه ښه سړه واچاوده مور یې هغه ولیده چې ښه کار روزګار کوي که نه واچه هغه خو ته داسې نازمینه درته کړی خو د کار روزګار نه ده چې قشاګڼې دې وله رالېږلی چې ګوته به پرې راکاږي بچه بله ورځ ورغلمه چې په دې کمره کې چې مې وکته چې په دې شپې دا ګوته داسې بره راښکله دنیا به پکې ټوله بره خبرې ورسره وکړه راله سر ته مې ودرېده ورکه ولیا السلام علیکم وعلیکم سلام سړي دې ولګي نشته نو مشرانو د مخې راشي ګپ شپ لګي چېړ دی لاړې شه راغلم صاحب ته اوس وایي نو اوس یې اوس خو دې خپلې شرمېږم ډېره مننه جاناني صاحب اوس دا یو اواز کومه ټیم کم دی د شاهرخ خان چې پتہ ہے دنیا میں بہت سے گروہ رہتے ہیں مگر ان سب میں انسان بہت زیادہ خود غرض ہے ارے سائلنٹ نہیں ہونے کا بالکل نہیں ارے کرن مجھے تم سے کوئی گلا نہیں ہے قصور تو سارا میرا ہے نا
मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें जाना, पागल मैं ही था। अब सारा सब कुछ मैं ही उठाऊंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। अल्लाह पामान।